الله بیبي څه چل دی تباه شو برباد شو ذلیله شو بیبي یا الله خیر یا الله زولۍ کې مې خیر راواچه څه چل وشو چې تباه شو بیبي بابا د لارې نه بوتلو چا بوتو ستا هغه وروره بس راغی او د لارې نه و چټ کوټه بوتلو الله الله ما ته پته وه دا خوب ما لیدلی او ده ته ما خو وویلې چې پلاره جومات ته مه ځه مونځ دلته وکړه زه د لوبه تودومه بیبي دا چې رانه بال اسان نه شو بوتلی د خوراکونه مې د یوې څپېړې هم نه دي خو هغه تسمکه ښځه ورسره وه د هغې د وجې نه ورتلم خواله الله خو ټیک ده خو دا ده ته پته څنګه ولګېده چې دا په کلي کې دی دا ما سره بل بیبي لاره کې ملو شو خوراکونه که نه ما ورته کېدي او هغه سیوان چې راغلی نو ما ورته وي ما یم لور که راغلی دي او لور بیا خدمت کوي او نو ما مونږ راشو دي مونږ بیا خدمت کوو دا ورته جوړه هغې نه پته لګېدله او صبر وکړه لور راوستې الله دې چاړه کا کمقلي بلا یا کمقلي بلا زه د هغه یوې کمقلي بلا نه خلاص شوم ته د هغه نه ډېر کمقلي نو بیبي ما خو ته دا صفت کوو چې موږ خدمت له راوړو چې مونږ به تو دوا وایو ما ته څه پته وه صفت دې په شړک ولګي زه خو یې د رور نه پټوم او ته ورلې هغه ته دې الویو لار به دې ته بدله کړې وې چې دا مخې له درتلو په بله به ته تللی وې نو بیبي وایي ناګهانه چاپه کې کېږم چې نو زه ورته په خوا هم نه ورځم بیبي اوس به څه کوو بیبي اوس به څه کوو اوس به دا کوو چې هغې بلا له په ګوتو ورغې او زه خو یې لور یم زه خو ناکام کوم او هغه به تې په دې ځای کې ګوته کټ کړې او وبې لګوي اوس به څه کوو زه غرقه شوم یلکه ودرېږه مه کار دې کړی دی اوس بیا ته څه مې دا کار سیده پسې سیخ لاړ شه او د ورڅه ورته کښېنه د هغه پورې چې څنګه هغه د هغوی د کور نه خپره بار کوي چې بله خپه راوځي چې تا د دې خپې نه نیولی په راښکلې ترې راوته اوس ځم بس دقسې لاړم دقسې کښېنه وته کښېنه خدای دې غرق نه کړه چې غرق نه شي غرقه دې کړم ټول جایداد مې لاړی الله دې په جنتونو کې راځه نه که راځه راځه بابا راځه یا باندې بس کوز مې که حاجي یې له خدای مسلمانه دا زمین کور دی ښه دا د غریبۍ جونګړه ډېر رسه قبوله کړه راځه کټ کښېنو راځه دا جي راځه جي راځه کښېنه دا جي کښېنه د خدای مسلمانه اصل کې دی هله شابه ښځې دا ګوره شابه بابا دې خوا سمله دې برقه باندې سمله واله وای لورې سمې لمه هله شابه سمې له خپې وله برکه د خدای مسلمانه ستا پلارو لږې تیار د غواګانو اجرس دې ښځې ورې شابه داسې کار وکړه ښه مزې دا سیو راواله شابه شابه یې زویه دونه تکلیف مه کوه تاوان مه کوه د خدای مسلمانه مور او پلار نه خو زه وایم چې دا خپل سر منې نه کومه دا دې وخت یې دوا رانهواله یا سړیه سیوان دې کوم ځای ښودي وو د خدای مسلمانې غرمانه کې پاتې دي وشه راواله که نه شابه ته وشه هلته پراته دي یا بچې دونه تاوان مه کوه دونه تکلیف مه کوه ای خدایا وای بابا والا وایم په ژوند کې به دې دا سیوان دي والا پاسه والا خدمت یې سړیه کوه ښه ستا پلار دې ګورې زوی الله دې ډېر شته که امین او خدای دا ښځه نور هم کامیابه که ویم زمین د مشرانو هغه متل دي وي د مور پلار د واچ چې سړي که نه نو په غر ورځه غر به متل یار پرېږدي یو تک دي وتم زویه نوره ته خورې نه خوره دا راته ووایه دا جي ګوره ما تا ته وي د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي اجو کا عمرو کا الله پاک څو نرسه درکړي تا یا یا زویه یو 50 لکه روپیا مې هلته ایښي دي چا سره اب هم راوالمه او تا به هم ځان سره بوزم کرې خوښه یې وایي دا جي الله دې له روح صحت درکړه دا جي امین امین الله دې په جنتونو کا الله یې زمونږ دی سي هغه جنت هم تاله درکړي نه لورې نه ستا جنت ته خدای ستا نصیب کړي دا به د ځمکې سال دی د ځمکې هغه مې زمیندار له ورکړې نه کري نور هوښیار سړی دی نور پیرې ولې ستا په شان کم عقل دی څه ښځې داسې کار وکړه ښه مزېدار ترخه چای وله پخه شابه بس شابه چینه ویم څه به ولې ورسره حلوا به م ولې ویم د ناششتي حلوا خوري نه لورې سینه مې حرامه ناشسته نشم خوړلی وشه کورنۍ انډې وله یو دوه ویشوه شابه پاسه ښه داسې وخوره چې دا مخ ته لږ روچه چې ډېر درد کوي
दाजी पुरा تا لږ ارام وکړه ښه ډډ دا والا بچې تو خرازونو نشم خوړی حاجي ښه هدي هله ها ولې ستلې چې مې په خوله اچھا باکه دومشه ها خدای مسلمان ته خو مزیدار داسې کار وکړه د باندې چیوس کا او زه د ملک زوی ته بیا ورځم ښه په ملک ته پشفلقو لګي اوس خو موږ له سر سړی راورسېده که نه او مې که بازار ته لاړې که نه نو سیوان ولا راواله خیر دی که ګران بیانو هغه د هغې سیوان ولا راواله خو یم چې سترګې مو ته په لاړې دا د هغې ولې رالم خو د خدای مسلماني چې هغه خوب مې مخکې نه شي دا ګوته ترې لګوم دا ګوته همدې سړیه دا واله ستا پلار ټي بي ده هسې نه چې ما ته ولګي دا په خپله وکړه د خدای مسلمان د شپې به ترې نه ګوته لګوسئ ده وایم هغه موږ پېښه او زموږ کار پېښه ظالمې نه 50 لکه روپۍ ورسرې دي دواړه به خو ښکلې نیمې کړو ها پېښ شوې حج به مو کې عمره به مو کې ته د خدای نه څه غواړې د خدای مسلمان پلار د چولې خرڅي او ته حج عمرې کې دارې ګرځې را ګرځې وه دغه خو چل دی که نه وایم په خپله یې ونه خوړه جمع یې کړه چې د حج عمرې له په خپله تللې وه نو ثواب خو به یې شوی و که نه بیا خو پسې وروستو بچي لاس هم نه اوچتی په نصیب کې نه دا به دولت باندې نه ده ښځه سیده ته ورشه. لاړ شي نو لاړ شي ته یې یوازې هغې مور ده او دا یې کور نه دی یا توبه یا توبه یا توبه څه توبې وباسې څه داجي خبر خو نه د څه نه قورا او پلار یې دواړه روجي خوري خدای دې ښه هغه د شوګر بیماران دي خوري به که نه نو ستا پې څه زه شوګر موګر نشه داجي دې روجه کې د دوی شوګر شي روجي ته چلي او ته ماته دا ووایې که نه چې ته بیبې کې لاړ شي که نه نو ته به هفته پس راځې ولې ولې دا کور نه دلته هم څه کار کول پکار دي که نه دا مې کور دی او هغه مې کور دی هغه مې بیبي ده ته مې داجي تا ورته وقف کړم تا ویل ته به ناست ما وقف کړی که نه خو دا نه چې تلته په میاشتو میاشتو ډېری داجي زه دې لپاره راغلم که نه چې پاسه له شا ما د اختر لپاره کپړې اله دې قمقل ته وګوره خدای دې بیوغه نه خو پنځمه روژه ده ډېر لیټ چې داجي ما خو چې ته ما کوجه کې ولې بیا شو ګنډینو په ټیلرانو رشي جامې د لاخلم که نه خو اختر ته تقریبا 15 ورځې پاتې که نه دا 15 ورځې چارسۍ ته بوځم اول ته دکاندار سره نوکر کوم ښه راپسه یا نوکر کوم په روژه کې به زه اوس کار نه کوم ظالمه چې اختر له څه وګټې که نه جامې به م واخلي سپلی به م واخلي ماله به م واخلي دا خبره مې خوښه ده او داجي تا به بیبي له به دې م واخلي راځئ داجي او بیبي خو ته دومره ګرانه ده ته هم راته ګران داجي خو دې په دې چې تا خپله ښځه ګرانه نو ښه به خو دې کور دغه ښځې روان یو خبره ته کوم ګورې که نه ګوره ته به بیخي خبرې نه کوې ښه نه به کوم واو تاسو مشران تاسو زه خبره کوم که نه ته به غلې ناست یې ښه تابعدار راځه خیر انورخانه ټیک ټاک نورو څه کوې مړه صبر ته یم نو دې زوی خولې خولې له راوستمه داجي تاسو زما په دې نه لګي چې زه خپل یارانو دوستانو ته ما راکړه چرت د بڼې سپکې تا ته ما نه دي ویلي چې زه خبرې کوم که نه نو ته به خبرې نه کوې چې داسې لګیا چې به خامخا کوم چیړ مه کوې سړی ولې څه چل دی مړه مونږ چاته بازار ته بوتو ما چاته نوکري ولګم چا سره دکان سره نوکر کما خدایا پاکه د پراپرټۍ روزګار زه کوم د کپړې روزګار زه کوم ډک دکان مې دی شاګرد مې لګي ما سره شاګرد کا دې نه غټه خبره کم ده ادباري خو دې که نه چې زه څنګه ادباري یم که نه داسې زما دا زوی مې ادباري دی تنخوا به م ولکه خیرې ښه ورکوم جامې به م وله والم پیزار به م وله والم ته دغې نه بېغم اوسه کله درځم جي سر که خیرې راځه بس داجي کار شو بس ټیک او بس ټیک ده جنګ جګړې څه لپاره کوې بس صحیح ده. غټ کاروبار مې دی زه یوازې یم ځان لاسم سړی ګورم داجي مسافر یې لاړم ښه اوس د سر لاړم نه سر که خیرې وختي راځو دکان ته سر بجم داجي اوس ځه 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 زه ټیک شو ماما داجي الله دې دین او دنیا خسته راځه بس راځه کار شو یو خبره ته کوم ګورې دا زما ډېر ادباري ملګری دی د ده په غفور مارکېټ کې واقعي ښه دکان دی خو یو خبره ته کوم ګورې دا به درته پیسې میسې هم غورځوي خو ګوره چېرته غلا ونه کړي ته ښه نه غلا خو دا خو داسې وخت لږ څه تېر کړی دی که نه پېژنې که نه قور غل یادې که نه او دا ګوره. به سور نه ویم خدای شا چې نه هغه سره خو زما واسطه نشته ګوره دغه مې نه کې ومې نه شرمې خدای دې کې داجي ته دعا کوه پنج والا اړي به په خپل نه کې 3 4 5 ټیک شو چارو ته ټګي مه کوه چې ته معنا وګاټې زه صاحب دا مړه ما نو سپور دې او سپور ما چا جواری غټلې دا نو خو ته خو پلار باندې که جوارګر والا صاحب مړه ایکول والا
چار افسوس تاسو په دې ځوانۍ باندې چې تاسو په روژه کې جواري شروع کړې ده. یاره کاکا نصیحتونه راته مه کوه خو لمونځ هم کړی دی او دا ملګری خفه کولی شونو او بس ځان مشغولی ولګېیو که نه څه ظالمانو دا خو فرضي روژه ده تاسو په دې باندې ټیم لنډوئ جومات ته لاړ شئ 2 رکعته نفل وکئ عبادت وکئ مړانو دا جګړه د خدای مسلمانه مونږ خو موږ سار کړی دی که نه دا ماسپښین ته خو لا ډېر ټیم پاتې دی دا څه ټیم دی ته وګوره 2 غنټې اوس هم پاتې دي 2 غنټې پاتې دي ماښامه پورې به دا ورځ څنګه تېروو نو 2 غنټې پاتې دي که نه 2 غنټې نه 6 غنټې پاتې دي 10 منټه پاتې دي د ماسپښین لمونځ ته یاره بسه مازغره له مه خرابه کوس ته څه ویم نو خلک به وایي روژه پرې لګېدلې ده پرېږده بس مزه کوي پرېږده دا جګړه ډېر ټت مه کوئ په تا خو راږدم ګوره ښه یاره دا جګړه ته خدای مسلمانانو ښه وي درته که نه یاره خپل مشغولتیات هم پرېږده یاره مانځله به بدر شو تاسو ما ووایئ که نه په روژه کې خلک دا کوي که خلک ښه دا جګړه یو خبره ته کوم خلک څه نه کوي ته ماته صرف ده ووایه کوي به یې خو تاسو یې مه کوئ تاسې یې مه کوه دا د ګناه کار دی ظالمانو داسې دي ځان مشغوله مونځ څه چې د شوکه ډاکه مو کړله پته نه لګي ماړه نو خلک د جوماتونو نه کېړی پټي سپلی پټي شیشې پټي یو پي سي پټي هغسې ني د هر چا خپل عمل دی خپل ته به هغه کې نو دا خو موږ صرف دا روژه لنډو ځان مشغوله وکړه بس دا کنه دا زه راځئ جګړه 10 منټه پاتې زه راځئ ماسپښین درلو ځه درځو دا راته ووایه خوراکونو څه چې دا سړی څوک و نو د خدای مسلمان دا دونه پېژنده نه دا د بېوقوفه پلار د که نادانه د نادانه نو تا ما ته وختي ولې دیخ مې اوچتو او د ډاکې له مې دله رابغو زما نوم هم مرته کېږي زه خو چا سره دونه صبر نه کوم مړه د خدای مسلمان زه پېژنم نه هم هغه سړی که نه چې ورو د شلترانو باغ ته لاړو او بیا یې په نیمه کې پرېښودم نو چې تاسو ټول رانه وتښتېدم زه به خامخا ورو ورو تښتېدم او یو کس څه شي پرېږده مړه ټول سوری راله خراب ولې شا به ټګي کوي خراب بیا چې خیر دا پیره به مې چکر اخېږي ښه چا والا 2 3 4 تا هم ته ټګېجن نه یم ملګري خدای شته که نه خو دا ګیم مزه راکوي بس پرې کوم مړه بس ځو راځه بس زه خو یم یو دغه به هم کړی پرېږده مړه پرېږده یو خو چې دغه دې راغی دغه زما سړی خیال یې نادان پلار روی رولې کو څنګه چل دی نه زه الحمدلله چا مې ستا په شانتي دا خو نه یم ما ته معلومې مړه زه چې ځو جیب ته د سیزن ښه ګرم دی د خیر سره وعلیکم سلام علاقه اوس شب ما راځه خو دې ته خو دې مسلمان نادانه تی زه ما استاد مې خارجي یار دوسی په خپل ځای حساب کتاب په خپل ځای زه خاله وځه استاد مې خارجي راشه خو ته دې ته خو دې مسلمان د استاد ستا څوک دی زما وصال استادو نو د خدای مسلمان ته خو ته بېوقوف انسان یې که نه ته صرف یو سال استاد زما نوم وایي بیا قرآن استاد راغلی دی ما هم پېښړی زه وځه د خدای مسلمان چې زما نوم دې ورته واخیست نو کېدای شي چې روژه ماتي له ما له 10 روپۍ هم راکړي او روژه ماتي ته مې په زور ایسار کړي خو زه چا ځای کې روژه ماتي نه کوم ځکه دا روژه داسې عبادت دی که نه چې مړ دا به خپل کور کې ماتې ښه او تا روزي شروع کړی څه د خدای مسلمانه ولې څه کې زه بیا روزانه خورم څه شک دې غواړي دغه شی ملګري اوس هم د شوګر بیمار یم روجې نیسم زه به داسې کار دی که نه ښځې له یو ښکلې شانې جوړه پکې ګورم بالکل ولا خو هغه باندې ځي ته به لږه خودرېږي صحیح ده زه دا تان کټ کوم عکس له او چې دغه شرط ودرېږي ښه زه سیده دومره ډېره باندې یقین نشته د خدای مسلمانه ځان له ځای کې هغه باندې ځي ګورې ښه نه ځم نه ځم څه ته ګورې ځان له ښایسته جوړ یا خدای دې خو دنیا دې باسه لکه په شریر دې شرمولې ما دا ته چا ته ګورې ځای ته دا توی خوراکی ولې څه چل دی هیڅ چلم نشته زه خو زلوبې یم د خدای مسلمانې دا د زلوبو دکان نه دی دا د امرسو دکان دی وای ښه نو وختي به دې ویلي که نه زه لاړم زه دې په دوی ته کړم